تازه خبر په افغانستان کې د امریکا تازه پلان افشا شو. د ایران ولسمشر تازه د امریکا په اړه څه ویلي دي، افغانستان کې څنګه د بلې جګړې امکان شته دی، جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د ایران ولسمشر په افغانستان کې د امریکا د ورانونکي پلان خبر ورکړ. په ترکمنستان کې د ایکو هیوادونو په غونډه کې ګډون کوونکي د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وویل چې امریکا پلان لري په افغانستان کې د داعش په واسطه ناامني رامنځته کړي. د ایران ولسمشر په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو د ولسمشرانو سره په خپله لیدنه کې تکرار کړه. نوموړي همدارنګه د پاکستان، ترکیې او ترکمنستان د مشرانو سره په خپله لیدنه کې وویل چې ایران په افغانستان کې د داسې یو ټول شموله حکومت ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول خلک او قومونه پکې خپل ځان وویني. نوموړي د اردوغان سره په خپله لیدنه کې وویل ایران د داسې یو حکومت څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي چې ټول قومونه ډلې د ټولنې بیلابیلو اقشارو پکې خپل ځانونه او استازي وویني. هغه د سیمې د ستونزو په هکله وویل چې ایران د دې طرفدار دی چې د سیمې ستونزې د سیمې هیوادونو له لوري حل شي. د رئیسي په خبره که پردي د سیمې په مسلو کې دخیل شي، نه یوازې چې د ستونزو په حل کې به مرسته ونه کړي، بلکې د مشکلاتو حل کول به نور هم ستونزمن کړي. رئیسی د پاکستان د ولسمشر عارف علوي سره په خبرو کې په همدې مسله ټینګار وکړ او ویل چې د مظلومو ملتونو څخه په ځانګړي ډول د افغانستان د مظلوم ملت څخه ملاتړ پکار دی. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د پردیو 100 کلن حضور نه یوازې چې مشکلات حل نه کړل، بلکې ناامني، وژنې، چور او ظلم زیات کړل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.